موږ باید داسې نصاب ووایو چې هغه بازاري کار ولري. زما ځوان چې فارغه کېږي سبا په بازار کې داسې کار پیدا کړي ځان ته. که موږ د ظاهرشاه مضامین وایو، د داود د وختو مضامین وایو، هغه چې بازار ته راووځي نو هغه حالت دی نه ستا علم هلته تطبیقېږي، نو بیا به د چا په کار نه یې. زما د قدرمنو استادانو څه دا غوښتنه ده، دوی ته خو الحمدلله موږ انټرنیټ برابر کړی دی، ټلیفونان ورسره دي، سرچ کولی شي، ښه آمادګي ځې نیسي. دا مضامین نوي مضامین، نوې تکنالوژي په هر بخش کې هغه چې د ځان سره راوړي د خپلو محصلانو ته چې دا نوی علم ووایي، چې کله دی فارغه کېږي بیا د خپل ځان لپاره بیا یو کار پیدا کړي، یو کار ولري. هسې نه چې د ډیپلوم یې په لاس کې په شي پوهېږي نه، بازار کې بیا د کار دپاره زمینه نه ورته برابره. نو د نصاب چارو ته مو الحمدلله توجه کړې ده. په افغانستان کې د ماستري برنامې، د دکتورا برنامې خیالي نه، واقعي دا پالیسي وي چې دا زموږ استادان الحمدلله نړیوال پوهنتون دی، کابل پوهنتون دی، پولي تخنیک پوهنتون دی، دا د ژوندونو هرات پوهنتون دی، مزار پوهنتون دی، کندهار پوهنتون دی، ننګرهار پوهنتون دی. په دې کې الحمدلله د ماستري او دکتورا برنامې په جمهوریت کې چې دوې برنامې اوس الحمدلله شولو ته رسېدلي. په نړیوال پوهنتون کې چې اوس تاسې پوښتنه وکړي الحمدلله ډېر په لوړه کچه خارجي استادان هلته زموږ سره وجود لري، مختلف استادان دي په لوړه کچه استادان. دا د دې لپاره راوښتي چې دا زموږ موجوده استادان ماستري وکړي، دکتوراوې وکړي، افغانستان کې د دې استادانو مشکل حل شي. نو الحمدلله د لوړو زده کړو وزارت کې دا تعهد دی چې موږ د خپل تحصیلي نظام په ښه شکل باندې عیار کړو. سهار مې دغه قدرمنو استادانو ته په علمي شورا کې وویله، ښوونځي رئیس صاحبانو ته ما ورته وویل دغه د محصلینو دپاره تاسې د کار زمینه برابره کړي، یوازې په نظري درس باندې اکتفا مه کوئ. نو خبره په دې خاطر مهمه ده د محصل حق به نه ضایع کېږي. که ته دی دغسې په نظري شکل فارغه کې عملي میدان یې نه یې لیدلی بیا کار نه شي کولی، ستاسې به هم وړتیا نوره پسې زیاته شي، د دې دپاره به هم د عملي میدان شي. او داسې نه شي کېدای چې ټول لابراتوار چې ضرورت دی هغه دې ګرده په دې پوهنتون کې برابر شي. خو موږ یو کار کړی دی، د اکثرو اداراتو سره متفاهمات کړي دي. که د معاجنو وزارت سره دې ارتباط لري د هغو د لابراتوار نه استفاده کولی شي، که د زراعت وزارت سره ارتباط لري د هغو دغه څخه لابراتوار څخه استفاده کولی شي، که د ابوبرګ سره ضرورت لري د هغو نه یې کولی شي. د ټول نظام دروازې زموږ د محصل پر مخ باندې خلاص دي. بویه ځي دا محصلین 50% نظریې درس ورته ووایه، 50% د عمل میدان ته ودروه، هلته یې مسلکي کړه چې سبا فارغه شي په جرات باندې بیا هر کار ته وړاندې کېدلی شي. یوازې در تختې پورې، یوازې در صنف پورې مه محدودوه. دا مې قدرمنو رئیس صاحبانو ته سهار وویل. تاسې هم قدرمنو دا مو حق دی، که کله تاسې په دې پوه شواست چې په دغه درس کې باید زه عملي کار وکړم، غوښتنه وکړئ د دې استاد څخه وکړئ، د پوهنځي د رئیس څخه وکړئ، د پوهنتون د رئیس صاحب څخه وکړئ، زما څخه وکړئ. دا ستاسې حق دی پر موږ باندې چې موږ دا زمینه تاسې ته برابر کړو. نو الله پاک چې تاسې توفیق درکړي چې ښه خدمت ته متوجه شئ قدرمنو.